من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف ترتیباً 12 سورت ده او نزولاً 53 سورت ده. د سورة هود نا رست نازل ده. ربط داد مخی د پیغمبرانو مصیبتونه او د پردو خلقونه، نو دلته د خپلوانو مصیبتونه او تکلیفونه. یا مخی توحید ذکر شو په دلایل نقلیه او سا، نو دې صورت کې توحید ذکر کئی په دلیل نقلی د یوسف علیہ السلام نا. یا مخی صورت ختم کو فَفَعْبُدْهُ صد اللہ بندگی وکا. دیکھ دلیل دے پدے چه دا اللہ بندگی بکے و دا غیر اللہ بندگی بنکے. یا مخی صورت کے داویل عالم الغیب صرف اللہ دے، وللہ غیب السماوات والارض. دلتوی پیغمبران عالم الغیب ندی. وګوره یوسف فبیر کنعان کې پروت دے. یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے، د حال پته او ته نه لګي. د سورت خلاصه ده، اول ترغیب دے قرآن ته، تلک آیات الکتاب سا ان انزلناه قرآنا عربیا. بیا رستا تمهید دے د یوسف علیہ السلام واقعی تا دوم آیات پوری. اذ قال یوسف لأبیه. بیا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. تفصیلی واقعات یوسف علیہ السلام دا چې دا 12 مقامات باندې مشتمل دا. او اخر د صورت کې زجر بالشرک دے او تسلی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. د صورت امتیازات دا دی چې د یوسف علیہ السلام قصې ذکر کړي دا، او دا ویلي دي چې شرک او ایمان دا دواړه جمع کېدای نشي. وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. او صورت کې سبب د دې دی چې بنی اسرائیل د مصر ته څنګه راغلل. ټول قصه به وکړي. د صورت مقصد د یوسف څه مقصد دی؟ نو بعض علماء وی مقصد دی الوعد بالتمکین بعد الابتلاء المبین تثبیتا ووعدا للنبی وللمؤمنین. الوعد بالتمکین د رب وعده د خپل بندگانو سره چې زه به تاسې له اقتدار په ځمکه درکوم. بعد الابتلاء المبین و امتحان براولم
تثبیتا ووعدا للنبي والمؤمنین چې الله په دې پیغمبر او مؤمنان مضبوطوي. دا د سورت مقصد دی. بعض علما وایي، بعض علما لکه ابن عاشور په خپل تفسیر التنویر و تحریر کې وایي د سورت یوسف څه مقصد دی؟ اثبات رسالت خاتم المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم. یو د نبی علیہ السلام د رسالت تذکرہ کوي، دویم و اعجاز کتابه المبین او د قرآن اعجاز ذکر کوي، والعبرة بقصص الانبیاء د پیغمبرانو د قصونو به فائدہ اخلي، وبيان رحمت الله على اهل الفضل من المؤمنین الله په مؤمنانو څونه رحم کړی دی دا غي فضل ذکر، ومعاقبته للمكذبين بآياته چا چې د آیاتونو تکذیب کړي دا غي تذکرہ کوي. ابن عاشور وای سورت کې د پیغمبر علی السلام پیغمبري ده، د قران اعجاز ده، د قصونو عبرت ده، د الله رحمت او د الله عذاب. دریم قول بعض علما وای دې سورت کې په 90 آیات کې د صبر او د تقوا فضیلت ده او د ګناهونو اخیر انجام او د خپلوانو حسد او کینه او دغه عاقبت سورت وېدا ذکر کوي. زمنګ مشایخ او زمنګ استادان وای سورت کې توحید په 5 طریقو ذکر شوی دی. یو صدق د محمد رسول الله په 2 طریقو. اول د الله توحید په 5 طریقو، 3 خبرې دي سورت کې. د نبی علیہ السلام صدق په 2 طریقو او تسلی محمد رسول الله ته په بیان د یعقوب علیہ السلام او د یوسف علیہ السلام د حال کې. خو ما چې څونه د سورت کې سوچ کړی دی او بار بار ویلي دي، دې کتاب کې مونږ لیکلي دي چې قال العبد الفقير الى الله ان كان صحيحا فمن الله وان كان خطا فمني او من الشيطان. چې د سورۃ یوسف مقصد څه دی؟ الصبر على مصائب الاقارب، د خپلوانو په مصیبتونو صبر کول. ورور د ورور څخه ظلم وکړو. ومآل الصابرین، او چا چې صبر کړي خیر انجام یې وګوره. یوسف ته وګوره، په کوی کې صبر وکړ، د بادشاہ کور کې د زنا نه صبر وکړ، په جیل کې صبر وکړ، الله د مصر گورنر مقرر کړ، وزیر خوراک کې. د سورۃ یوسف مقصد څه دی؟ الصبر على مصائب الاقارب ومآل الصابرین وقصه یوسف علیه السلام. د یوسف علیه السلام قصه دا 3 غټي خبرې شوې. زمنګ د سوچ مناسب چې الله زموږ ذهن ته د دې صورت نه راچلي دي. صبر په د خپلوانو په مصیبتونو، د صبرناکو اخیر انجام او د یوسف علیه السلام واقعا. سورت ته یوسف وایي. ولې ته یوسف وایي؟ ځکه دې کې د یوسف علیه السلام قصه ده. مواهب الرحمن لیکلي دي. بعض علما وایي چې یوسف لفظ عربي دی او بعضی وایي عبرانی دی، او دا اصل کې اسف او اسیف. اسف غمجن ته وایي او اسیف مرئی ته وایي، او دا دواړه په یوسف علیه السلام کې وو. ډېر غمجن مو او مریم پاتې شوی. حدیث کې دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده.
نبی علیہ السلام وی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، عزتمن چپلاری عزتمن دے، دا غپلارم عزتمن دے، دا غپلارم عزتمن دے. دا یوسف دے چې د یعقوب علیہ السلام زوی دے، هغه د اسحاق علیہ السلام، هغه د بابا ابراهیم خلیل الرحمن زوی دے. دا عزتمن خاندان دے. او د په دې نوم کې څلور ټکي دي، یا و صنفا. مواهب الرحمن یو نقطم پکې لیکلې ده چې یا کې معنا یسار الملک، یوسف الله په پاسانه بچی درکې، او په واو کې اشاره ده وضاحت الوجه، هغه خیسته مخ د یوسف چې حدیث کې دی چې د نیمه دنیا خایس ورکړی شوی، او په سین کې اشاره ده سر الغیب، الله غ پټ خوبونو داغه تعبیرونه تخې، او پاکي اشاره ده الفوز بالعهد، الله به خپل زمانه کې کامیاب کی. دا یوسف علیہ السلام د عیسی علیہ السلام نه 1910 کاله مخکې تیر شوی. دا د یعقوب علیہ السلام زوی دی، فلسطین کې وادي هیرون علاقه کې دی پیدا دی. د پلار یعقوب نوم دی او د مور راهیل نوم دی چې دا د لاوی لور ده، راهیل بنت لاوی. دې صورت کې الله د یوسف علیہ السلام قصه ذکر کړي، خو دې قصې نه مخکې الله عظمت د قرآن ذکر کړي. الف لام را مقطعات دي، معنی باندې الله خپويږي، او تاویلی معنی خلقو کړی دي. الف کې معنی انا، او لام کې معنی الله، او را کې معنی ارا. انا الله ارا، الله وایي چې دا څه نه. څوک وایي الف کې الله ته اشاره ده، لام کې ملک ته، او را کې د الله رحم ته. ز الله يم رحم د باندې کوم، یوسف بچای در کوم. او څوک وایي دا د صورت نوم دی، خدا د چې دا مقطعات دي، الله عبس نه دي نازل کړي، د صورت سره مناسب دي، اگر کومنګ په معنا نه پويګو. تلکا آیات الکتاب المبین، تلکا اشاره صدا یا هغه سورتونو ته چې د دې مخ کې نازل شوي دي، یا تلکا په معنا د حاضر ده، او یا تلکا دغه مقطعات ته اشاره ده. د قران صفاتونه یو الکتاب کامل او واضح کتاب دی، دویم المبین خپلم واضح دی بلم واضح کوي، دریم انان زلنه منزل دی، څلورم قرآن دی. قرآن سمانا دغه صفتی معنی ده لستل شوی کتاب، او دې صورت قرآن یو ځکه دا اسم جنس دی، لګو ډیرو ته یو شان راځي. دسه صورت میں الله و ان را لګلې ده چې هغه په عربی لسته کیږي، یا قرآنن دا د قرآن نوم دی، قرآن دی او په عربی ژبه کې دی، او د عربی دوه معنی دي، یا خو لسان عربی ته مراد ده، یا عربه خپل معنی د ظهور، عرب وی عربت معدته، قرآن ته عربی وی ځکه دې کې ډېر ښکارواله دی، ډېر ظهور دی. او آیات دلیلم په دې دی چې قرآن کې عربی نه بغیر بل ژبه نشته دی. ابو عبیده معمر بن مثنى وی چې چا ویل چې قرآن کې د عربی نه ما سوا نور لفظ دی، وی فقط اعظم علی الله القول، د په الله دروغ ویلي. عبد الله ابن عباس وی کم لفظونه چې نور جبو کې راغلي دي، لکه مشکات دی، سجیل دی، استبرق دی، تنور دی، وی د دې دا معنی نه ده کنه چې دا عربي نه دي، عربی کې دي
خو دې ته توافق اللغات وایي. نور لغتونه هم د دې څخه په دې ژبه کې څه دي؟ موافق دي. هغه خلخالي او زوزني چې ویلي چې قرآن کې د سلک لک ټکی خیر دی غیر عربي نیم راشي، متول کې تبتزانی په رد کړی دی، وای دا غیر عربي الله ته معلوم وکنه، که معلوم وته نو ولې الله سي عوض نو دا خو نسبت د عجز الله ته کې، او کنه معلوم نو نسبت د جهل د الله ته وکړه. وای تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا. خلخالی او زوزنی چې څه وای دا ظالمان به سي په ظلم په سي تللی دي. قرآن عربي دی، دای بل صفت. قرآن الله څه را لګلې دی؟ دې را لګلې دی چې د چا څه معاملې او بس لاس په پکې دی و بیٹه کوي دې له دې چې جنې ودیږي ناوی له قرآن په غېږ کې او چاړو له لاس کې ورکی کدا چې خاصه روانه دې له قرآن راغلې دی. آیا قرآن دې له راغلې دی چې ختمونه متونه په وکړه؟ دا د قرآن د نزول مقصد دی. نه الله سبب ذکر کوي لعلکم تعقلون، او لعل په معنا د کې دی لیکه تعقلون چې دې کې سوچ وکړي، په معنی ځان پوي کوي، مقصد باندې ځان پوي کوي، د الله سره تعلق جوړ کوي. قرآن الله دې لري کوي. نو دې آیات اولنی کې عظمت دې د الله د کتاب په ذکر د صفات حسنه د قرآن، او مقصد دې د نزول د قرآن چې عقل دې. ابراهیم کې براشي خلق د کفر تورتم کې ناشو، الله قرآن راولېږه لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تلک آیات الكتاب المبین، دا دی آیاتنا دا غفور کتاب المبین چې واضح دی، یا مبین چې واضح کوون کې دی عقاید او احکام لا. انا انزلناه، یقینا من د باران را کوز کړي دی د قرآنن یو لستل شوی کتاب عربیا واضحا. دویمه معنا من را لګلې دی نوم ولای خل قرآن عربیا چې دا په عربی ژبه دی. لعلکم تعقلون، د دې لپاره چې د عقل او سوچ نه کار والی. قرآن کې سوچ وکړه، فکر پکې وکړه چې دماغ دې خلاص شي. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. دی آیات کې د قرآن کریم د کمال یو نمونه ذکر کړي. عنوان د آیات څه دی؟ د دې ځنا د وم آیات پورې التمهید لقصه نبینا یوسف علیه السلام، د یوسف علیہ السلام واقعا داغه وضاحت کوي. تمهید دی وتا الله وی ز بیانوم پتا باندې خيسته قصه یو قصص دی، قصص ولکیږي بیان تا. ان هذا لهو القصص الحق، یو قصص دی، قصص ولکیږي قصه تا. اشاره دیتا دا چې د یوسف علیہ السلام قصه دا او بیان پکې ناشنا دی. احسن القصص دیتا او قصص خپل معنی د تتبع ته وایي. د یوسف علیہ السلام د موسی علیہ السلام واقعه کې راځي. د موسی علیہ السلام مور د موسی خور ته وایي ورور د سمندر واغست صندوق وبو کې روان دی، بچي قصيه رسته تفتیش کوا چې دا ستا ورور د سمندر په کومو چپو او کومو غلو کې ډوب کیږي او مړ کیږي. او قصه تم قصه د دی وجنوي دې په برسته تتبع کې پیدې به کړو باسي.
قصې دوه قسمه دي. یو قصه د سیده چا سي د وجرې د دروغو قصه د تاویلې ماویلې ده، بډایګان او بډاګان په تش واړی ملي هغه قصه نه. دویم قصې د الله دي، د الله قصې د پیغمبر ډکی دي. بما اوحینا الیک سا دې نقطې ته اشاره کوي چې د یوسف قصه غره واحده دا څنګه ځان نه قصې نه دي. دا چا چې کتاب لیکل یوسف او زلیخا په نوم باندې او په خوا به د ځوانانو ویلي او د سپینګرو ورته سم په چغو چغو جوړل. دا کتاب څه حقیقت نشته دی. صحیح د یوسف قصه درته اساده چرته د بارام شاهزاده قصه کړي او بوډا په جړا شوی وای په دې پیغمبر هم ډېر سخت راغلی. د بارام شاهزاده ته سم پیغمبر نه وي. دا خو خلک دي بس شاعران دي په ګل وادي یهیمون. دا ډېر ناشنا قصه ده. یو خبره تم ذهن راګرځوم، قرآن کې نوري قصو ته الله خسته نه دی ویلي او د یوسف علیه السلام قصې د چراغه وای دا ډېره خسته قصه ده. دا څه شی ده؟ ډېره خسته. دې ته ولې خسته ویلي؟ په خایس خو به پیشي چې دا وویل چې دا قسم حالات په دې کې راشي رښتیا چې سم خسته ده. الله چې ته خسته وای هغه یې خسته. دویم یوسف سم خسته ده، د نیمه دنیا خیس ورته شوی. د خسته سړي خبرې هم خسته وي، قصې هم خسته وي، خسته قصه ده. دریم علما وای دې ته احسن القصص وای. احسن په معنا د اعجب سره، دا ډېر عجیبه خوندوره قصه ده، ناشنا عجیبه قصه ده. او د یوسف علیه السلام دا واقعه چې ده دې کې دونه پیدې دي دې قصه کې چې کله هغه پیدو ته تاسو سوچ وکړئ نو تاسو ته پته ولګي چې یقینا چې دا ډېر زیات عجیبه واقعات دي. کې څنګه دې صورت کې د عقیده مسائل مشته، د عمل مسائل مشته، د نیک عمل د بد عمل مشته، نتیجه مشته، خیسته اخلاق مشته، مختلف شیونه مشته، د رڼا والا شیونه، د شمار والا حیوانات، خوراکی مواد، د قافلو تذکره، تاریخ او سیاست هم پکې دي. زبا یو یم د عقیدې یو مسله انبیاء علم الغیب ندي. دویم ضرر د بچونه نشي د پکول کني یعقوب علیہ السلام به د پکړې. دریم د الله قضا او قدر چې راشي دغه مقابله نشي کولای. د عام شرک ردم دی، د شرک په عبادت رد دی، شرک په تصرف، شرک په اسماء او صفات، شرک په ربوبیت، اختلاط او شرک مع ایمان. دا ګوره خبرې دي چې د عقیدې سره تعلق ساتي. د نیکو اعمالو ذکر هم دی کې، صبر دی کې، استعانت د الله نه، مصیبت غوړه کول، ګناه نه غوړه کول، اختیار المصیبه علی المعصیه، د ګناه وخت کې د الله نه پناه غوښتل، د ګناه د زینه تختیدل، ځان د بدنامۍ نه بچ کول، د الله په تدبیر سوچ کول، د نیکانو بچو سره مینه کول، دا ټول د نیک اعمال دي. صورت کې بد عملونه مشته او داغه نتیجه مشته، حسد مشته او داغه انجام. د یوسف ورونو حسد وک انجام ته وګوره. چلونم صورت کې ذکر دي د زامنو چل د پلار سره، پلار ته د دروغ باندې، د ورور سره حسد، د ورور په ورور ظلم، د خزو چلونه سړو ته. یوسف علیہ السلام مسکین ته څونه چلونه جوړ کړی. خزې خپل قرآنی کې یو بل باندې لعن تعن ویل، د پردي سړی سره د خزې مینا او طلب د زنا او به دغه شرمېدل، تصنعي جړه چې چاله جړه نه ورځي او سترګو کې څه سوکې دی د مکر جړه وکی.
دوکي او چلونه کول چې د یو تن سره دوکه کو بیع الحر اصل د یوسف وانتظام خرڅيږي دته ویل کېږي اعمال سیئه او د غیر نتیجه صورت کې د خسته اخلاق او تذکرم ده د مولا سره اخلاق دغه احسان منل یوسف ته د عزیز مصر خزوی زنا را سوکا هغه وینا هغه ما سره احسان کړی زدا غو مزدور د مالک سره خیانت نه کوي د چاکور کې به خیانت نه کوي عفت او پاک دامنی د یوسف علیه السلام د جیل د مرګرو سره احسان جیل کې دعوت چانه خطا وشو ما پېکا تقسیم کې د خیانت نزان وساته د ظلم نزان وساته چې د مجرم په ځای غیر مجرم ولني سي او مجرم مخامخ ملامت کوا مجرم لا بخنه وغواړه دا د یوسف علیه السلام کیسه کې دا پیږي مختلف شیونه مشتا صورت کې ذکر دي څنګه خوبونه ذکر دي د خوبونو اقسام د یوسف خوب دی د پیغمبرانو خوب د بادشاهانو خوب هغه جیل کې خلق خوبونه لیدلی د عوامو خوب چلونم ذکر دي د ورونو کې د خزو کې او کید الله د الله د شان مناسب محبتم ذکر دی د یعقوب د یوسف سره دا محبت د پلار د بچی سره محبت د خزم ذکر دی جړاګانم ذکر دی نفسونم ذکر دی نفس اماره بالسو ذویل عقول شینم ذکر دی بشر ذکر دی ملک ذکر دی شیطان ذکر دی د تعمیرات او د آبادی ذکرم صورت کې شته مصر بداوا غیابا جب قیمتي شینا دا غیم ذکر دی سمن بزعا دراهم لوخم ذکر دی سقایا سوا وعا کل درنا والا شینم ذکر دی شمس قمر کوكب عددم ذکر دی 17 حیواناتم ذکر دی ذئب شرمخ بقر غوا طیر مرغه بعیر روخ اقسام المطعومات خوراکی شینم ذکر دی خبز خمر سمبولا انتظام السیارات د قافلو انتظامم ذکر دی سیاره وارد وختونم ذکر دی غدا او عشاء سیاست او تاریخم ذکر دی ملک عزیز وزیر خزانه تقسیم الاطعمه دراشنونو تقسیمم ذکر دی احسانم د خپلوانو سره ذکر دی بنی اسرائیل د شام نه مصر ته څنګه دام ذکر دی د غل حکمم ذکر دی فقہی مسائلم ذکر دی د لقطه حکم صحرا کې سفر لتل او لوی خبره کې دام ده وروري بچنګ کې د وروري ذکر دی د دیندار ورور اخلاق د یوسف علیہ السلام ورونه رال چرال وی پیژاند چې دا یوسف دی الکه ته یوسف یا زه یوسف بس پدې زلزلہ شروع شو چې دا اوس بادشاہ دی مونږ وی تارتلې دی خرڅ کړي دی به مونږ څه کوي ماشاء الله ماشاء الله الله چې څوک یو زیته رسي هغه کې به صفات دي دا تاسو خیر دې سوچ وکړئ چاله چې الله ترقی ور کوي هغه کې څه صفاتونه پراته دي یوسف چې وکتل چې ورونه می زیړ شو اوس په څه کېږي دیسه وترا وګرځید وتوي تاسو زما ورونه وي ځوانان وي ځواني کې کله سړی پینې شي د څلګرګه خدای کې وشي لا تسریب علیکم اليوم اڅ ملامت دې باندې نشته خیر ته تاسو ځوانان وي ځواني نشه کې وي الله مبخبس او واقعیا کې یو ډېر پیدم ده بوډا پلان امور دي د خبرې ته مکه و چې په خبر شي او خبره و یوسف علیہ السلام کارگزاری وای پلار ناس دے مصر کې یعقوب علیہ السلام راغله دے یوسف ناس دے ورونه ناس دي مور ناس تا دا نو دا چې کارگزاری بیان کړه نو یوسف علیہ السلام وای بابا هاذا تاویل رؤیا من قبل دا غمخ کې چې ماغه خوب لیدلو پلار دای نتیجه راو
نو پلار یو ته وای زیات وای تا باندې څه چلو شو قرآن ذکر کړی دی سورہ یوسف کې نو ته وای بابا الله ډېر احسان وکړ بس زید جیل نه راويستم او تاسو دې باندې نه راوست څه مهربان روړ دی الله دې د سی ورونه دار چا ورونو کې پیدا کړي ګوره د څه نه وای چې بابا ستاد خوانې وېستم وې والما کوي ته وګرځولم به د کوي نه راووتم به خرج شوم به میله کې خرج شوم به د عزیز مصر خزر باندې کمیس وشلو دا نه وای کدا ته وای سپینګره پلارې د سینې چې جوړې د خلکانو نه بالکل دا خبرې دې لري کړې پلار یو څو ورځې جیل کې څو ورځې چیرته مسکین 12 کاله جیل کې تیر کړی یا کم د دینه بس الله احسان وکړ پلار دا مې ورونه دي ته مې پلارې ته مې مورې الله غټ احسان وکړ سورت ناشنا سورت ده احسن القصص متذکروي نحنو من نقص بیانو علیکا پتابانی اے محمد رسول الله احسن القصص ډیر خسته او عجیب قصې واقعا بما اوحینا په سبب د دې چې موږ وحی کړی دا تا هاذا القرآن د دې قرآن وَإِن كُنْتَ اگر کوي د دې نمخ کې لمن الغافلین خامخا د نا خبرونه د دې د دې قصې نه خبر وي اوس من خبر کړی قصه څه ده اول اجمال به تفصیل اس قال یوسف لأبيه یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین د یعقوب علیہ السلام د دول زامنو دا به ان شاء الله سوره بقره کې ویم یو زیو د راحیل نه د راحیل دو زامنو یو یوسف او دیم ابن امین چې بنیامین باندې مشهور دی یوسف چون کې الله ول خایسم ور کړو او په دې کې څه صفات پراته دا خوب ولید چې زه خوب نه ما لارا زناستم یوځه کې چې ګورم نور دې سپومیدا رال ماته سجده وکړه او یول استوري رال او غیم راته سجده وکړه ساجدین یا معنی سجده وکړه او یا متواضعين ماته عاجزي وکړه لارې د خوب په تعبیر خوښ ده بالکل ذهن کې کار نه کاوه ځکه د نور معنی دا ده چې د څه ورځ براشي چې یوسف استغفار دا وستا خالد شي او ستا پر رعیت کې وي نور پلار دی رښتیا چې نور پلار دی د کم کور پلار چې مرشي به بچی کړي په نوري خود سیلکا سوري کیږي او قمر سپومې مور ده الله دې د چا نور او سپومې دی وږي شپاسم تورتمي سپومې رڼا کړي پلار نه مور گزاره کوي د بچو سره بس سپومې چې مړ شي دی مړ شي تورتم کې پاتې شي او یو لستوري دستاغه یول سرونه دي دا برازي استغفولا او تعالی به معافي غواړي یعقوب علیہ السلام دا څه قصې چې شوې دي د صورت کې دا ورټول په دغه شوې دي وحی باندې شوې دي پوښ چې دالک پیغمبر دی او کې دې چې امتحانات پر راشي خو به الله سردار کی نو انبیاء او نیکانو خلقو کې خیر پړې دي نو توي زیا خوب تعبیر پیدا خو بچیا وردا خوب دې چیرته ورونو ته نه وي ولی فیکیدو لک کید چل بت جوړ کی اشاره دیتا دا
چې اول به دې ورونه دردایي او بیا به دې درله درځي. نو دلته سوال راځي د یوسف ذهن کې چې دا خو زما ورونه دي، نو ورور څنګه چاته چل جوړ کړي؟ نو یعقوب علیه السلام ورته وایي ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان د انسان دشمن دی. قرطبي وایي دا دلیل دی په دې چې د ورونه پیغمبران نو که پیغمبران وې نو شیطان په غلبه نشو کولای. خبابا دا خو دې ادب نصیحت شو. د خوب تعبیر څه دی؟ بچیا تعبیر دا دی الله دې غوړه کوي ويعلمك من تاويل الاحاديث. د خوبونو هغه تعبیرونه هم د تخی ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب. الله د باندې نعمت پوره کوي. اول یو ته نصیحت وکړه ځکه خوب بارکه زمون پیغمبر هم مونږ ته نصیحت کړي چې یو به خوب کې دروغ نه وي. که دروغ دی ویل قیامت کې بل الله شګه در کی وای د دې نه پړې جوړاوه. یو به خوب کې دروغ نه وي. دویم نبی علیہ السلام وای خوب بار چاته نه وي. بای سړی خوب ویني خزو مخکی وای وړو مخکی وای. سړی خوب لیدلو چې خوب وینم چې وخت په مشرق کې د بل مغرب کې ده. نو ساده خو چې قسم سړی دی وایو دراغه خزې ته وي دې معنی دا ده الله به دې مشری در کی چې ډېر خلک بستا د قیادت لري. نو خزې ته ویل چې خزې دې خوب میودي ده وای خدای سړی چې بدن دې نشلې لري نو قامت له یو دې څه کوي. او چې خوب دا وحیدا حدیث کې راځي شپږ څولېختمه حصہ د پیغمبرای ده یا او یا ده یا څولېختمه ده. مختلف روایت دي خو صحیح روایت د شپږ څولېختو ده. او دا د هر چا خوبونو پسې دغه فرق دی. دا مبشرات دي ښه دی وټونو وخت د بزرګان ډېر خوب ویني د وچې خوب ویني. ابو درداء رضی الله عنه ویل نبی علیہ السلام ویل ای مشاهده ته دی وګورو د نبی علیہ السلام دی دلته وګورو اخر کینی خو وای ما ته ویل چې پلانې نه وکړه. دا خوب دی غلط دی دروغ دی ویل که دروغ دی نه ویل تعبیر دی غلط دی. خوب کې د سی وټونه جمهوریت د پیغمبر خوښ نه دی. نو چې دا ولاړ دی او ته ویلې چې دلې ورکا نو دې دا معنی دا مولا سره د کوی نه د سی برابر شوی چې وره نه کیږي. او د خوب تعبیر دی غلط و. دا خلک چې کله ډېر ګډوډ شي مونږ خوبونه یې دي. خوب دی ولې د ادب دا د چاته مو او د خوب په تعبیر سره نه کوي. رسول الله چې بر سار موضوع کو به د خوب تعبیرونه ویل. ابو بکر بویلی دی امت کې عبد الله ابن زبیر بویلی محمد بن سیرین چې دا خو معبر د خوب دی. د کتاب دی تعبیر الرؤیا خ کتاب دی باب کې د ابن سیرین هم دی. نابلسی کتاب لیکل تعطیر الانام په تعبیر المنام. یو بل عالم یو موسوعه لیکل ده تفسیر موسوعه الاحلام په نوم 3 جزء کې ده. ابن سیرین دی باب کې ډېر زیات پوهه دی. ابن سیرین لا د هارون رشید خزي یو ځل خوب لیدلې مقدمه د تعبیر رؤیا کې لیکلي دي. به وګورئ خیر دی. د بادشاہ خزوا ډېر انتهایی نیک خزوا زبیده نومې ده. هغه خوب ویني چې د دنیا د څه حیوانات دي انسانان او د حیوانات چې څه دي دا ټول راځي او مسه زنا کوي. دا خوب یې ولید. زبیده ډېر ورخطا شو د خوب نه چې دا څه قصه ده. نو خپل وینځه ته ویلې چې ته لاړ شه ابن سیرین ته سلام وکړه او دا خوب وته ویوا. په داسې ته مو دا زبیده لیدلې وای ما لیدلې ځان وته اچور السلام علیکم شیخ څنګه راغلی ما خوب لیدلې دسه وای چا لیدلې وای ما وای رښتې وای چا لیدلې وای ما دانګه پروت سراوي سره گزارې کو ورکه شمرداري دې سر تری ګوره دې خوب تری اراله زبیده ته وای په ودی واله ولې څه وسه شاو وای ولی وای ورشه ته وای چې دا خوب زبیده لیدلې
چې راغې وای زبیدې ته وایا چې ستا د لاس نه به الله دومره د خیر کار وکړي چې د هغې نه به انسانان او ټول حیوانات فایده اخلي. هارون رشید بادشاه دی، د یو تر زوی سره مقابله ده، ورته وایي زبیدې ته نیکه ښځې دعا کوه که الله کامیاب کړم چې ستا څه ارماني زه به له پوره کوم انشاءالله. کله چې کامیاب شو وایي زبیدې څه ارمان دی؟ وایي په زمین عرب کې اوبه نشته او ته به یو نیر راولې چې د عرب د دې اوبو نه فایده ولري. د عراق نه دا نیر را روان کړی دی او پټ راغلی دی. الله دې تاسې بوځي چې څوک تلي هغه به وي لیدلي، خو توجه کله نه وي. جبل رحمت په عرفات کې د دې غر په دې لمن کې هغه دیواله دی. پروس کال نه بل کال موږ ورغلي وو، هغه ټوټه یا بمبې وسم شته تناشنا د لرګو څه یو قسم لږه دي، لرګې دی او څه شی دی زین یو لپریخي دي اڅیزونه غشتنه په سوري شته دی. او دا نهر به کله چې مکی ته رانوځي نو د عزیزی په غاړه باندې چې دا کم د دې سرک په سر د دیوال راغله د سیمټي دغه ته نهر زبیده دی. یقینا چې ډیرو عربو او ډیرو خلکو ډیرو حیواناتو ته فائدہ واغسته. دا ناشنا خوبونو معبرو سړی ولراغه وای ما خوب لیدلې چې زه د سارانۍ وسو د نرانو ښکار کوم. وای لکه ور خوب بدې نه لیدلې، وای لیدلې طالبان ته ول پړای راواله جستلې چې وتا او پولیسو ته وای چې راشي دا د لیواتک بیماری کوي چې بوې چې اول به ملکی خالي مردار دی. دا غړ قرآنونه توبې ویستي به نه کوم بلان ته چیرې ما بدو به ما ته خوب وي او د مرګم ناشنا قصه باندې دا شوی. یو خزه خوبینی دای د تعبیر کې لیکلي تعبیر رویا کې خوب لیدا یو خزه ده بډای خزه ده چې ما خوب ولیدا ناشنا خوب دیکھا چې د اسمان ټول ستوري لاړ او په سپومۍ کې ورننه وته او د سپومۍ نه یو مرغه راووته او دا ګرځېده او راغی د ابن سیرین په کور کې ناس او ما ته आवाज وشو چې ان طلیقی الی محمد ابن سیرین، ابن سیرین لورشه او دا خوب ته وی چې تعبیر ده اچراله وای د څه خوب ملي ده وای رښتیا ترور وای ځان او ته وای څه دي دا د خوب څه تعبیر ده؟ وای تا ته څه نشته دی، وای چاته دی؟ وای چې مرغه د چا په کور کې ناسته دی، مرغه د چا په کور کې ناسته ابن سیرین. وای دا زما علمو ستوري لاړ سپومۍ کې نه وته ملک الموت دی راغې ګرځېده زما په کور کې ناسته دی. دا نیټه ده د دې چې زبا ان قریب مړ کېږم. درېم ورځ یا څلورم ورځ ابن سیرین وفات شوی. خوب دا وحی ده، دا به چاته نه وي. د خوب تعبیر به څنګه ورکې قرآن او حدیث کې چې څنګه راغلی دی لکه اوبه علم دی. خوب کې دی ولې د سپین اوبو کې دی لامبل، خړو اوبو کې دی لامبل ته پوهه شیاره چې کاتره خراب کړو ګناونو مردارو کې اخته. دارنګې خوب دی ولې د چپایڅ کې د اسمان نه د پيو باران دی، دا معلومیږي دین دی ان شاء الله دا د رکیږي دسه. خوب دی ولې د غبین دی وڅکو دا دین دی. خوب دی ولې د شراب دی وڅکل دا علامه دی دیني ده. یو سړی دی ولې د وګدي جامې دي، رسول الله وی عمر می ولې د وګت کمیسیو د دې معنی دا د خوب کې چې دا دیندار سړی دی. او خوبونه د ډېر ناشنا علم دی، دا وحیدا نه بچاله به زیر تعبیر ورکوي. بای سړی داغه د شونډې لنډي بس خبره ته ټینګې دی نشي به ماډل جواب ورکوي. نه صحیح خبره ته سوچ کوي. دا وحیدا دا د سیده لکه سړی د قران معنی غلطه وکي چې نه پوهیدای په نه پوهیږي چې پوهیدای په به متوجه زبل سوچ وکم دی کې یوسف علیہ السلام خوب لیدلې او د خوب په تعبیر به پوه شي کله چې سورت ختم شي چې توي پلار هاذا تعویل رؤیا من قبل 40 کال بعد
عبد الله ابن شداد وای د یوسف علیہ السلام د خوب تعبیر راوته. نو دا تعبیر کله رستکیږي. اذ قال یوسف، کلا چې ویلو یوسف علیہ السلام دا خوب چې لید 12 کال عمر یو لابي خپل پلار ته ویلو یا ابتی، اصل کې یا ابي دی، یا حذف شو عوض کې تا راوړې شو. یا ابتی یا دادا یا پلارا، ارچا ته خوبم نه وې. خوب دی ولید صحابي وای ما به خوبونه ایدل سمړې رااله چولې یری دم بته چپ تر تدریس لاړې توک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویو چاته ویوم خیر دې کړه دې صدقه مو سوکا یو دوه رکعات منځو کا بالکل وتا ته د الله په فضل ضرر نشي رسوله. چا دنه د خوب د تعبیر ته پوښتنه لس تعبیر یو دا لس خطریو دا یو پکې لخو دغه یو تعبیر ته واړو خلق زړونه به مسنری ره. انی زر رأیت ما لدلی 11 کوكبا یول استوری وشمسنور والقمر اسفومی رأیتهم دا ټول ملي دلی دي لساجدین ما تسجده کوي سجده وکړه. مدارک وای متواضعين عاجزي وکړه. د نیک سړی نظر شه د خپلارنا. قال وتوي یا بنیا یزما بچوړیا دا تصغیر دی ها یا بنینی یا ابن هندی ویلی بنیا ویلی. بعض خلکو دا اصطلاحي بچی راونی سی یا بچوړیا، څوک ته یې پښوګه، څوک ته یو شی، څوک ته بل وی. او دا یو تذکر یا د شفقت د وجنه یا دا ډیر وړو کې دی. یزما بچوړیا لا تفسوس چې بیان نکي رؤیا کا ستا دا خوب علی اخوتک استغفر فیکید لکا چلون بجوړ کی تا تکیدن چل. ان الشیطان یقینا شیطان انسان لده دشمن ښکارا او شیطان دی پورونو مهنت کوي ورپسې دی. تعبیر څه دی بابا بچیا تعبیر وکذالک دغشان یجتبیک ورکیت لربستا بس دا خوب تعبیر دی. ويعلمک خیدت من تعویل الاحاديث دا انجامونو د خوبونو نه. ويتم فرکای نعمته خپل نعمت پتا نبوت دی یا نعمت بدیدای مصیبتونه بدبانی بچیا ډیر راځي بس الله بدی ان شاء الله کامیابی علیکا پتابانی وعلى آل یعقوب و آل یعقوب علیہ السلام ستا بطول آل بانی چستا د پلار دی الله بدی باندې د نعمت پوره کوي. کما تمها لکه څنګه چې پوره کړی دی علی ابویکا ستا په پلارانو ستا نمخ کې چې ابراهیم دی او اسحاق دی. دا ابراهیم د څو نیکو اسحاق څو نیکو خو یو نږدې نیکو یو ورپسې نیکو ور نیکو ته وي څه وته نیکو څه چې دوی نه لري او دلته یو څه ویلي لاري دی سراجی کی میراث کی ویلو والجد کلب دی نیکه پلار دی وردا یو دلیل دی. نو نیکله به میراث هم د پلاری او څلور مسلو کې فرق دی چې غلطه ذکر کړی دی. ان ربک یقینا استرب علیم ډیر په یده پاغه چې تعالی درکې علیم بما یعطیکا حکیم فی فعله د الله ټول کارونه د حکمت نه لګي. الله ډیر په یده ودرګه تاسو هم څه پوي وخی او ډیر حکمت ناک دی تبد الله حکمتونه ویني عزت مند قرآنی ده. نو سید پیغمبر یوسف دا غپلار پیغمبر یعقوب دا غپلار پیغمبر اسحاق دا غپلار پیغمبر ابراهیم د اسحاق ورور پیغمبر اسماعیل ويتم نعمته عليك وعلى آل یعقوب. دا واقع ذکر کړه دا تمهید لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. دا اوس تفصیل ذکر کړي او دا مشتمل دی دولس مقامات باندې. لومبنه مقام د دې سینده اتلسم آیات پورې
وجات سیارة د دغه پورې مقام دی تاسو صبر وکړئ زبر صورت ویم کله چا څه شک پاتې وکنه بس به برته چې راوړي یوسف علیه السلام کیسه صحیح ده دا به مو چې دی ویډیوګانې خلک کوي دا څنګه دي دا ټول دروغ دي دا دې قتل ګناه دي دا ډېری خبرې راځي تاسو ته دا شک راځي سپینګیرو ته یو بل شک دی دوی په بیت تفوس کې خبره ته زوږي چې د سلیقې سلیقه کړي وو دا د بډاګانو لیدا نه دی دا ما یو کال سورې یوسف یو هغه جسه ابو صفات دی زمون ډیر مشر مخلص سره الله دې له قبر باندې رحمتونه ولېږي ما ته ویل مولوی سي و یو شک مې دی ما څنګه و دې سلیقې له بدانوم چای کلارو مور ولې شي چای به بل بډا و اسلام یو شک دی چې دا نکاح وکړه کوي او څونه محرم به ته رسېږي انت صبر وکړه راځي نو تاسو به زه چې ټول نه راځي زه به دا ټول خبرې ویم ان شاء الله یو رکوع دی سورۃ کې د یوسف علیه السلام د قصې نه ما سیوام شته چې کله مې هغه شروع کړه او تاسو زړه کې کوم شک و پاتې شو بچیټونو ته دین شي په یو حساب راولې زه به جواب وکړم ان شاء الله دا لومبه مقام دی دولس مقامات دي دا په لومبه مقام دی د کوم ځای پورې دی اتلس پورې دې کې دا دی اخراج یوسف من ید ابيه بقید الاخوه ورونو یوسف علیہ السلام څنګه دغه کدا راويست دغه نه د پلان دلته څه چل باندې راويست چې مسکینه بوت او کویته ووځو او ګوره دی واقعي کې الله یو ټکی وایي آیات للسائلین یوم ندادا ډیر دلایل دي د الله په قدرت یا د سائلین مشرکین د مکیو يهودو ته یو اعتراض خو دلایو تلاټ شي د پیغمبر نه تاسو ته کته رښتینی پیغمبري نو مونږ ته ویوا چې بنی اسرائیل د شام نه مصر ته څنګه لاړ نو الله تعالی سورۃ شروع کړ دا د څه قصه وشو یوسف مصر کې وزیر خوراک شو استخپلوان را وصل دا آیت للسائلین دی او دې کې یو ناشنا او عجیب نقطه ده مفسرین وایي دا محمد رسول الله ته وایي چې اے محمد رسول الله ستا حال دسې دی لکه د یوسف حال څنګه یوسف ورونو په جړه وېست کوي ته ورته درې ورځې کوي کېو به دا هغه نه رستا بادشاہ خبر شه جیل کېو نو چې خبر شنو ورونه رال او ما پیتی وغوښته او یوسف وتویلی لا تسریب علیکم اليوم ملامتې دی نه محمد رسول الله اغمی ورزوا چې د مکی خلکو ته د مکی نه راوېستلی او ستا په ګریوان وښ کې روانې وي او جړل دي او تا ویل چې مکی ته خو د وتو خار نه خو ما د خلک نه کړی او یوسف درې ورځې په کوي کې او ته درې ورځې په غار ثور کې الته پټ پروت غار کې او بیا یوسف چې ورونه ولرال وته ویلې معافي وکا هغه ویل لا تسریب علیکم اليوم تا چې مکه فتح کړو قریش رال او تا ته ویل چې لا تسریب علیکم اليوم یوم المرحمه اے محمد رسول الله ستا حال او د یوسف حال بالکل یو دی د یوسف علیہ السلام ورونه رال اول خپل مېز کې کېناستل ویلې یوسف او د ورور بنیامین دا زمنګ د پلار ته ډېر ګران دي او ډاله منګیو زمنګ د پلار دا ډېر گمراه او ساده سړی دی مفسرین وایي قرطبي وایي د دې گمراهۍ نه سادهګي مراد ده که پیغمبر ته گمراه وایي به خدای کافر دی په دې باندې ساده ولید ماوردی درې وجه ذکر کړی دي یو دا ده چې دوی واړه دي او مونږ غټ یو دا ګوره واړه خو خې یو غټ کړی دي دویم
من ډیری و دا لګ دی د لګ غوړه کوي او ډیر کړی دی او څلورم منګه د مال حفاظت کو دای نشي کولای نو دا ډیر سخت ساده سره نه دی دا شیطان نه دی دا د الله وشروي تباہ او برباد دي شي څلانجه چې جوړي ورونو ته دای جوړي خو وروري دینداري نو شیطان ولا خزه تزړه کې څه کاڼي ماڼي ودا بکري هغه ولادي وخت کې چې دا رباب وي بنګ بنګ وته وکي به وروري او نپلاري نو بدي نو دي نور چې ته ورکشي ډیر ورونه نو به و چې یاره دې مور ته پلانې ګران دي دې پلان ته پلانې ګران دي زودرګه چې خپل ته پیدا شي به پته ولګي چې کوم د تګران دی او کوم د تنه دی ګران دا د یوسف السلام ورونو دا چالي وک خرازي کې نه څه چل کړیا شیطان راغستی دی د ګل په شان د سی ورور چې د پیغمبر او خایس د ټولي دنیا سره برابر دی ای سادهګانو دا بم ګرځولې خپل ډول بم په برابر اولې کیناس یو پکیو شمعون هغه ویل فیصله ده چې دا مړ کړي راځي وځي نو به یې چې رقم یې وځي ماشوم دې څه ته ویلي نو دویمه فیصله وکړه چې بس د پلار د مخنه ورکه په یو طرف او را بشي پلار ته توبه وباسي ځان باندې کوي دغه یو تنو يهوزان ویلې یا روې بل دې یا شمعون دې دای مشهورم دې او دا په یوسف السلام هم د خپکیږي وخت په وخت بعض تاریخونو کې راځي چې یوسف جیل کې او د بوته ډوړی مراتبه کړه د وحب پر روایتونو کې قرطبي دې نقل کړی دی کیناس مشوره کو مشوره څه ده وجنیم ورورم دې پیغمبر زوی دې یو شړ کوې به وګورو هغه ته به وګورځو غیابا غاب یغیبو غیابت الجب ابو حیان وای هغه کوي ته وای چې بر روغي او کته پاندونه کړي او ورسېدلې او دا کوې مأوى الحيات والعقارب دا د لړمانو او د مارانو جالای ښه دته به ورو ورسو قافله براشي او به براو باسي او بده به څون خدي او وی بیسي دای وته ویلې بس لالا تاړي راخسته مشوره وکړم د قصې صحیح مشره او د مشوره خلیفہ دا مشوره وکړي را یعقوب علیہ السلام لا لقد کان یقینا و فبارد یوسف او دورونو د دې کې یو لسرونه دي آیات نخد الله د قدرت للسائلین د پاره د سوال کوونکو کلا چې ویلو د خپل مینس کې لا یوسف خامخ یوسف او ورور د دې بنیامین احب الی ابینا ډیر محبوب د ازمن پلار ته من ازمننا ونحن عصبا من یولي جماعتیو ان ابانا یقینا زمن پلار لفی ضلال مبین خامخاده په سادهګۍ ښکارا کې سو کوي نقتلوا یوسف ملک یوسف او ترهو یا یو غرزوي اردن یو شړ زمکه تا د څه د پاره لتاو کله سبا چې درندګانی وخوري او لیبعد عن ابيه یا چې د پلار نه لري شي یخلو لکم زان لبشتا ستا خالی بشتا ستا وجه ابيكم توجه د پلار ستاسي د پلار مخ توجه وتكونوا شيبا من بعده رستد دې کارنا قوما یو قوم صالحین الله ته توبه استونکي یا ځان به نیک کی لار به ته استماعتي وکي قال قائل ویلو یو وینکی د دینا دا یهوذا ده یا شمعون ده یا روی بل ده لا تقتلوا یوسف موجن یوسف زتبل چل خیم والقوه وغرزوی دیلا فی غیابت الجب پاغ بندر شړکوي کې یلتقطه راوچت به کې بعض سیاره بعض قافلې
سیاره مبالغه د پسیر کې هغه خلک چې ډېر سفرونه کوي ان کنتم فاعلین کدا کار کوي اول خو پرې دی می کوي او کبل فرض کوي نو دغه چالي مو کوي رال پلار ته وای بابا ته مونږ باندې ولې اعتماد د یوسف بارکه نه کوي سړی چې غلی کنه نو د غل سړی د خبرې نه معلومیږي محدثینو ته بچاو ویلي دا صحیح او ضعیف حدیث څه پیژني هغه به ویل فرشته او رڼا پرتای او دروغ باندې جوړي علي ابن مدینی ته چا ویلو دا صحیح او ضعیف حدیث څنګه پیژني وای دا سراب دا کرا او دا جعلی روپۍ څنګه پیژني د چرال پلان ته څه وای قران دې ته کو ته ګوري مونږ تاسو عجبي او چې وګورو نو معلومیږي دا چې دا ورونندي ګڼه پاندي اول وته وای پلار ته په مونږ باندې اعتماد وکړي سلام نه کلام نه دا نه چې مونږه بیو پلار ته ولې مونږ باندې اعتماد وکړي دویم دې تاکید ته وګورئ و ان له لناسحون لام ابتدائي وون سجما اسم فعل من ټول د دې خیر خوایو لاري ته بچو څه باندې وکم څه وای چې اعتماد نکيو بل وای دا موږ سبا ولېګا يرتا میوه را رسیدلې دي د غرونو دی به څارو ظالمانو څرخو په تاسو وکړه ويلعب لوب بموکی انبیاء ندي ک انبیاء او انبیاء د سلوب نه کوي نو لوب خو په تاسو وکړي او بلار به د تویو خطا کیندي و ان له لحافظ خلک وای د سړی په یو خله چرته سوځولې و ګرمو به به واوري وبم پکې کولې یعقوب علیہ السلام خو خوب نه خبر وکړه توي بچو غم جن کایمی دا ورور به بوزي او یریګه مفدې چې شرمخ به نه وخري تاسو به غافل وي یعقوب علیہ السلام مقصد دا تاسو به ته شرمخان شئ دی ویل نه که شرمخو خور من یو لوی ډالیو نو موږ سخت اوانې نه دی وخت یوسف علیہ السلام راويست په لمما ذهبوا سوي قالوا دی ویل یا بانا ازمن کلارا مالکات سوجد تعالی لا تامننا چې په منګه اعتماد نه کې په بار د یوسف کې و انا له لناسحون یقینا من یو خاص دلا خامخا ټول خیر خواهان ارسله معنا ویلګه من سا غدن سبا يرتا سربو کی زنګل میوه به وخري ويلعب لوب به وکي وانا له لحافظون یقینا من دل خامخا ساتون کیو قال يعقوب عليه السلام ویل انی بشکز لا يحزنني خامخما غم جن کئ ان تصبوا به چې دا به بوزي واخافو یریګما یو خو چې دا نه زغم جنیم خپم دویم یریګما اياکله ذئب چې شرم به وخري وانتم انه غافلون تاسو به وي د دې نه به پروا تاسو خیر بنئ شرم خبره شیدا به وخري قالوا دی ویلي لئن کله ذئب که شرم خو خور ونحن عصبا من یو لوی ډلې شرم خپل ځان حلوي چې په یو له سوډانګو یو د دې به ملاو چته کیږي دمه معنا لار ته ډېر ساده تو خبرې کې من اوس دا لوی ډلې او دې کې راځي بل نه خوري یوسف پسې خدي او دیم دا دی یوسف من منز کې بیو نشي خړلې نو کوي خړ نو ان انسان اخاسرون یقینا من بعد دغه وخت کې خامخا یو د ډېرو تاوانینو نه تا ګټه کله کړې ده مړه چې سړی خپل ورور ته د سیسې جوړي لارې ته ویل زې بچو تاسو ورور دې چې تاسو به وي نو سړی په پلار باندې ورور نه ورور څنګه مني کی یوسف علیہ السلام راويست کو فلما ذهب قران ته ګورئ کسر په نحوم لګ ویلي نو دې کلماتو ته وګورئ اذهبوا ندی ویلي به فعالین دی ویلي په خپل تبه چې سړی زی نو ته به فعال وي او چې دا نزي او کلاتو کو گزارونی روان کړي نو ته متعدی په باغ ګرځي فلما ذهبوا به فزور زورې قرطبی لیکلی دي
د کور نه چې راويست نو یو براته د وهم قول دی څپېړه به ورکول چا بلته ورکول ودرېګه چې ستاغه یو لستوري دی وسمن نه خلاص انور اوس کومې دی خلاص د خبر شوی چې او قرطبي وای فلما ذهبوا به فعلوا ما فعلوا به د کور نه راويست وې کړ دې مسکین چې وساتلی په والوي غریب د ماشوم دولس کلن ماشوم دی او تاسو ته لته یو څپېړې نیولې دي اتفاق وکړ راځي دلته یو شل کوی دی دې ته ورسول واجمعوا کله دای بدعات باندې اجماع وکړي وای اجماع ده د یوسف رونو اجماع کړي و چې راځي یوسف وای نور اجماع چې خیر نه کړه غرزوی د بندر کوي ته الله یوسف ته وحی وکړه یا په دې وخت نبوت ولا ورکړه او شاه ولی الله وای دته ارهاس وای چې نبی ته الله پزړه کې د سیوا چي وته ویل خپکی ګم یوسف لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون د سورز براشي ته خبر کې چې از چې کوي ترتلې و اکما ورس او دا وهم لا يشعرون کې دوه معنی دي دای نه پویدل علی علو مرتبه یوسف چې د یوسف څونه اوچته مرتبه ده یا لا يشعرون ان یوسف یخبرهم بکیدهم په دې نه پویدل چې یوسف په څنګه ورته خبرې یوسف علیہ السلام روان کړ د وحب یو قول دی بنی اسرائیل قصو کې دا خبره ده چې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج او لا نصدقه ولا نكذبه وای دې چې کله کوي ته ورغورځاو وای الله جبريل ته ویلې چې مخ کې سړی ته وزر ونیسا الکه ځوړن کړي دی ورچې کته ونه ورځي وای جبريل ویل چې زه یو کلم دونه تیز نیم راغله لکه په دې ورځ راغله یوسف علیہ السلام کوي کې ناس دی دغه وتا جبريل راغی او الته کېنو مسكين شر کوي کې ماشومه سي میری عزت دا وړو کې ځان لزه کېتا به د سه بندر کوي تا او دې ظالمانو لدا سوچم نه ورته چې زمنګ سپینګيره افلار دي څنګه چې دا غمیو جړېونه چیخه نو دا کار وکړ ماسختنه خنا وخت تک بلکې لا بدون نه وخت کوونه په دې ورځ سم نه وخت وجاءوا اباهم لار نرال عشاء نا وخت ماسختن راغلیو یبکون کو چغو چغو جړل لس قسمه بوکا جړه ابن قیم ذکر کړی دا د رحمت جړه چې زړه نرم شي د الله د یری جړه بوکا ول خشیا د محبت جړه کله د خوشالۍ نم جړای للمنتهى ومن السرور بوکا د مرض او د درد وجه نه جړه بوکا ول حزن د غم جړه بوکا ول جبن د بوزدلین نم کله سړی جړی بوکا ول منافق والریا کله د منافقت د وجه نه سړی وجړی بوکا ول اجرا کله د مزدوري جړای لکه دا ویرګری خزي چې مړی لراولي او بوکاو الموافقه بل جاړي ستارم جړا دشي دا جړاوا خو یبکون جړلې تصنعي جړا ده د زوره جړا دا چا جړاله ابو حیان لیکلي دلته ما تقریبا یو تلس کاله مخکې بحر محیط دا یاد کته دا ذکر راغی چې د دې واقعینه معلومه شو چې د هیڅ جړاله اعتبار نشته کله بای سړی هغه وتا ته څمکر جوړ کی تپرین په جړا شي څه څه جړا چا جړا څه سبب معلوم نه کړ شورح قاضی لا یو خزرانا او جړلې وتا امام شافعی دلته ناسو نو شورح قاضی ته وای ابا امیہ اے ابو امیہ فیصله مړه دی لا وکا اما ترى لها انها تبكي تنګوري دا جاری نو چې دا خبره وکړه نو قاضی ته وای شریح لقد جاء اخوه یوسف يبكون د یوسف ورونه راغلي جړلې وهم ظلمه کذبا ظالمان مو درو جنم او لا ينبغي للانسان ان يقضى الا بالحق کبیر کې دخل کړی انسان به فیصله نه کوي مگر په څه باندې دی
حق باندې جړه باندې فیصله وکړي. حسن بصری له یو سړی راغی وته ویل ايقصد المؤمن مسلم چې چا اسلام راوړی هغه کله چا څه کینی کوي. حسن بصری سر وخوځو وته ویل ساده ما انساک بني یعقوب، د یعقوب علیہ السلام بچو قصه نه چای راکړه. اما علمت بان الاب جلاب والاخ سلاب، ولتا ته پته نشته چې یعقوب یوسف سینې ته نږدې کوو او ورونه را پاتېدلی چړې ته نږدې کوو کوټې نږدې کوو. رال جړلې لارې ته وی ولې جاړې بابا منتلیو نستبقو مقابله وا چې څوک به منډه وې ډیره نستبق مسابقه و په مزل کې. او یوسف هم د سامان سره منګ ول تزمن خپله کشر قدرمن او برکتی وروري د ګل په شان زته دې سامانونو سکینه من به منډه وو کمن څه میوه به می ته تعالی درو او چرادو فاکله الذئب شرم خوړل. تاخذ من یقینم نکي اسمه یعقوب علیہ السلام څه نه دی ویلي دا وی ومان ته به مومن یقین خاصم نکي هم رښتینی د غلب ګیره وي خاص کړی دی. سړی خلا کړي و چې چا بل ناسو د به څه خیس خې کړو ګرمان دی کړي دا ما غري ومان ته به مومن الا یقین خو نکي. او څه چلے وکړ کمیسه راوړ د او د دروغو ویني څه لګولې وي. دروغو ویني څه وي یو دا چې دای سارانه وسی ومنته اداغي ویني څه کړي. دویم دا دی چې دای دلته یو سپه حلال کړ اداغي ویني څه کړي. او رښتیا د دروغو ویني خو وی کړه دا د یوسف ویني وی نه. وای ماوردی دلته یو روایت راوړی دی وای کله چې یعقوب علیہ السلام وای چې دا کمیس راوړی چې کمیس یې راوړ یا څنګه پورته دی کمیس ته وکتل وای یا بني ای بچو والله ما رأيت ذئبا حليما مثل هذا. بچو قسم په الله ما خود سے صبرناک تعلیم یافته شرمخ نه دی ولیدل. ایا اکل ابنی زما بچی خوري ويبقى عليه قميصه په قمیص کې دونه سورې نه کی د څه خیسری کړي کې راځلې دي ورشه الک را ولې چې ته ملک کې نه ولې ودای چې کړي وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صالحين. دلته واحد یو قول ذکر کړي دي والله علم سند باندې نشته قرطبی ته نقل کړي دي. وای دی یو ازماریم چرته راونی یو شرم خیره اوس چې راوس وای دی یعقوب السلام معجزه وا والله اعلم و چې دی ظالم زمون ورور خواله. و یعقوب السلام ته ویل چې ته ولې د پیغمبرانو بچی خوې و هغه ته ویل الله را گویا کوي چې پیغمبر د الله ما د پیغمبرانو بچی نه دی خوړلی زمانه خپل بچی ورګ دی درې ورځې چې ګرځیدم دغه کې به سوچ روان و ستا بچو پړې راواچو او دغه د الله نه واسطه دا چې دا دوکي کوي کنه د دروغ مزه پیړی خوړې لنډي ښا دا عبرت دی ګوره ورورای کې دوکي مکوي ورورای کې ګڼ کفې نه مکوي د سلانجې بربانی مشي ګوره به بد څه ښکارا شي. فلما ذهبوا به کله چې په والو بوله یوسف واجمعوا اتفاق کړو ايجالوه چې وغورځي دی لا په غیابت الجب په شړ بندر کوي کې ووحینا الیه زړه کې مې چلیو دیتا ارحاس چوته وای یا وحی مې ته کړو لتنبئنهم خامخا خبره به دویل به امرهم پکار ددی هاذا چې دادی وهم لا يشعرون دین پویږي پوچتوالی د مرتبه د یوسف یا نه پویږي چې یوسف بدایله خبر ورکړي د دې په چل یا نه پویږي په دې چې الله پر څه پوی دی وهم لا يشعرون ورور د خشو شکر وباسه گاونډي د خشو شکر وباسه وجاو راغلیو دا ټول اباهم خپل پلار لا عشان نا وخت ماسختن يبكون چې په دروغ چړلې قالو ویلیو یا ابانا یا زمن دادا یا زمن پلارا ان ذهبنا من طول تلیو نستبقو یو د بل مخ کیدو
مسابقه مو په منډو کې. وترکنا پرخم یوسف عند متاعنا زمنګ سامان نوسا فاکله الذئب خړل ومنا شرمخ وما انت تني بمؤمن لنا تصديق كون کې منګلا ولو كنا صادقين اگر کوم رښتینیو. وجاء راتګ کړهو علی قمیصه په قمیص د یوسف بدمن چې ګډوډ کړهو د وینو سا حسوینه کذبین چې د دروغ ویني وی د یوسف ویني نه وی معنی باندې ګورئ ښا. قال یعقوب علیہ السلام ویل بل سولت لكم بلکې ډولی کړه دې برابر کړه دې تاسو نفسونو امرن یو کار پرې دای مړه دا ورشه الکرا ولای دای چې پوښو چې یعقوب علیہ السلام چې دای نزي بس فصبر جمیل ففعل صبر جمیل یا په امر صبر جمیل یا په صبر جمیل اجمل بی بزما کا صبر جمیل. صبر جمیل څه ته وای؟ وای ما لا شکوا فيه الى الخلائق چې مخلوق ته شکایت نه دته صبر جمیل وای. سفیان ثوری وای صبر دام دی چې خپل درد او مصیبت د بچاته نه وي چې پلانې زمي کوي پلانې ولا تزكي نفسك د خلق مخکې بل ځان صفات نه کوي. اواز غره ټول ور ځان صفاتونه کوي. مړه من ګناګار خلک یو کمزوري خلک یو واړه طالبان یو منګو تاسو به سی او منګو صفاتونه صحیح. افلاطون ته چا ویلو چې حلال کم حلال دی بدی شي چې شی حلال دی استاد بدی شي. هغه وای مدح الرجل نفسه دا سړی چې ځان صفات کوي دا مثال بدی شي وان کان حقا. صبر جمیل دیته وای چې دا دردونه او مصیبتونه د بچاته نه وي. بیماری څوک دلرال پلانی څنګه الحمدلله مسخي او تعالی نه در ډیر ولې شي او نه لکه مولې شي درب سپټه دا واسي ته وساته. امام احمد ابن حنبل رحمه الله کله چې امام احمد وفات کیږي نو امام احمد زنکدن کې زبیرګي وک دا څه وته دا باز خلکو باندې چې دردي دا کوي. بچي وترا نږدې شو عبد الله دا کتاب السنه والا عبد الله ابن احمد ابن حنبل وتوي بابا جان طاووس ابن کیسان تابعی هغه وای چې زبیرګي څوک کوي دا صبر جمیل نه دی. نو امام احمد 2 ورځې یا 3 ورځې بیمارو خو به امام احمد زبیرګي نه دی بس الله ته صبر کول. یعقوب علیہ السلام دې بچي ورک دي او په دنیا کې لوی غم دا د ورک غم دی چې چا بچي ورکی الله دې پیدا کړي اختر را روان دي الله دې په خیر خلقونو تراوي. اللهم ارجعهم الى اهلهم سالمين غانمين. الله خپل پلار مور ته خپل بچو ته خپل خزو ته خپل خپلوانو ته الله ورک بندگان را پیدا کړي رب العالمین. یعقوب علیہ السلام چې کله خبر شو چې بچي هم لار ورک شو زامنم پسې نزي چلې جوړ کړي دي بس وی ویلې په صبر جمیل خیسته صبر مالا مناسب دی. دا چا نه چې څوک ورکی الله ته دعا کوي خیسته صبر دې کوي په جزو فزو څه نه کیږي. فصبر جمیل نو خیسته صبر اجمل بی مال ډېر مناسب دی. والله الله چې دی المستعان داغه مدد غوښتل شوی دی علامات تصفون په هغه څه چې تاسو بیانوي د شان